سوري تاسو تلش نازو السلام علیکم. خیر څنګه یې ګلغوټې؟ خیر ماته څنګه یې؟ خیم راځه کېنه. دا واخله. نازو د شمشیر خان د ولایت نه په خیر راتللو مبارک شه. شکر دی چې اوزګاره شوې. برکتیه دا خو پېژنې که نه؟ زه یې پېژنم بیبي خو ما نه پېژني. برکتیه ولې دې نه پېژنم؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. وایي دا مې څه وي؟ نه دا خو مې ښه وي. نازو دا راته ووایه چې چی به تورس کې او که شنې د پیو؟ هېڅ هم نه. برکتیه هېڅ هم نه پخولی شي؟ دا لاسۍ بیبي وای ته هم هېڅ هم نه پېژنې. حرام شه که مې یا لیدلي یا مې چېرته خوړلي. سوچ وکړه یو ځل بیا هم سوچ وکړه ښه. رایاد شو هېڅ هم نه هېڅ نه لکه زما په شان. وایي دا مې څه وي؟ برکت خانه داسې خبرې مه کوه. نو بیا څنګه خبرې وکړم؟ ګلغوټې زه دا نه په خپل لهجې جوړم ښه. نازو ونیسه دا کېنه کنه. هله به کښېنم چې دا راته ووایه چې د پردو سره په ډکه خوله خندا او خپلو ته ګوټ تندی دا څه خبره شوه؟ برکت خانه انسان د حالاتو غلام دی. هغه مې خپلې مجبورۍ پورې وخندل او اوس ستا په مجبورۍ جړل غواړم. که زما منې که نه دا نوکري پرېږده. ولې یې پرېږدم؟ دلته ما ته ستا مستقبل روښانه نه ښکاري. نو دا نوکري خو ما د ماما په خوښه دلته راغلی یم او د ماما په خوښه به ځم. نو برکت خانه ستا په لاره کې چې زه کوم غټ دیوال وینم که نه هغه د تعلیم کمی دی. منم چې ته سکول کې خو داخله نه شي اخیستی خو پرایویټ امتحان خو ورکولی شي که نه. برکتیه او برکتیه راشه کچن ته دا لوښي راسره دروړه. اجازت دی زه ورشم. ګلغوټۍ ده راغلم. وایي دا مې څه وي؟ اوس به دلته د خوراک څه خوند پاتې. نه ماته نه. دا ولې ګلغوټۍ بیبي؟ وایي دا مې څه وي؟ ستا نظر کار کوي تا ته زه ګلغوټۍ ښکارم؟ برکتیه ګلغوټۍ څه شوه؟ دا خو زه هم حیران یم نازو بیبي. ته لږ دوی ته وګوره دا ګلغوټۍ ده که بیبي ده؟ یکم بخته دا څه ګډې وډې دې شروع کړي دا په تا څه چلو شو؟ ممي اصل کې ګلغوټۍ راغلې وه که نه ستا په دې سیټ باندې هغه ناسته وه د لالا یې مبارکېله نو چې ما ورته زه تاله چای پخوم په خپل لاس زه لاړم کچن ته چای تیاره شوه چې اوس واپس رالم نو هغه نشته جوړې مروره شوه. راځئ دا چای به مونږ وڅښو. اسیم د مرور برخه خوږی. دا یې ښه وی. کښېنه کښېنه. پاسه السلام علیکم موري. وعلیکم السلام. ته راغلې بچې؟ موري ګلغوټۍ پلار دې ویل چې د برکتي پلار سودایي شوی دی په مزغو یې څه چل شوی دی؟ خود به کېدو نه موري د هغوی د حاله خو د خدای هر مؤمن مسلمان وساتي. ته ټیک وې برکتی لاړو معتبر خان کره غوړو زړ ته کېناستو. موري برکتی په خپله خوښه نه دی تلی هغه مې دا چې د معتبر خان کاکا کا نوکر کړی دی. کله کله خو مې پرې ډېر ترس راشي خو چې بیا ستا ژوند ته وګورم نو یم خپل کار به کوي هسې ستا. موري ما راته یو ځل ویلی دي چې زما اختیار ستاسو دی. تاسو زما مور پلار یې په دې کې بله خبره نشته. ترورې دا د روپۍ ګل ماما کور دی. او بچې خو ته څوک یې؟ دې خوا راشه نه دلته کښېنه. بچې ستا څه نوم دی او د کوم کلي یې؟ زما نوم نیمباچا دی. کلې ملې پرېږده اول رانه د چای ډوډۍ تپوس وکړه. شاباس موري ورته اوس جواب. خیر دی جواب دې نه راکړي خو اول راله چای ډوډۍ دې راکړي. ولې ته نهر راغلی سو؟ نهر نه یم راغلی. روپۍ ګل ماما راله پیکوړې اغوستې خو ټولې په خپله خوړې ما له خو یې دونه لږې شیان تېره کړې. ښه موري دا هغه ماشوم دی پلار چې مې د برکتي د پلار خدمت له بیا راولو. وای سرکوزیه لږه ګزاره کوه مشر دی ده نه. هله ګلغوټۍ لاړه شه د ده د ګېډې څه بندوبست وکړه. شابه توتي چوري خورې؟ اله دې لیونۍ ته وګوره زه توتي نه یم نیم باچا یم نیم باچا. ویم نیم باچا څه ډېر زر به پوره باچا شي. که خیر یې پکې وایه.
نخورم ډوډۍ نه خورم نخورم ډوډۍ نه خورم نخورم ډوډۍ نه خورم نخورم ډوډۍ نه خورم ډاکټر صاحب دا وګوره نخورم ډوډۍ نه خورم نخورم دا رنځور د څومره مودې داسې په دې جیل کې بند دی دا جیل خو نه دی ډاکټر صاحب دا خو کور دی کور پیژني جیل دی کور دا څنګه کور دی نه څه چغه ده نه شور دی دا انسان شاه دی په شا به مې تا نه دروړی خو تا نه څه پړده ډېر دروند دی ځکه مې تکلیف درکړه تکلیف پیژني نه نه ګورې هېڅ تکلیف به نه کې نه چیز کم نه ډوډۍ خورم ولې چې زه خپل مریضان په ناره ګورم چې ډوډۍ وخورم نه بیا ډرقېږم په خبره نه پوهېږم سمه د خبرو ژرندې توبه مې دي ډاکټر صاحب دا مریض وګوره که نه مریض پیژني تا خوښه چې معاینه وکړم وکړه نخورم ډوډۍ نه خورم سوا نخورم ډوډۍ نه خورم نخورم ټوخې وکړه مریم خرابه ده وای خلکا ممې تنګه وای خلکا ممې غلا وای خلکا نخورم ډوډۍ نخورم ډوډۍ ډاکټر صاحب پرېږده که نه علاج یې وکړه که نه څنګه ډاکټر مې دا راته ووایه چې ټول نه زیات نږدې رشته دار یې څوک دی زیم که نه روپۍ ګلو بس نه یو انجکشن به تا ته هم لګي وی ګوره که نه دغه چیړي میړه ورته واچوه که نه ټیټ شه که نه شابه یاره ډاکټر صاحب خو سمې قیسې دې راغشتي دي او کار نه کوي سړي مري ډوډۍ پانسي کې ایسو ما چرته وړی نیمه مان ته خو ختمه ختلې دا څه کوې ډاکټر صاحب دې دغه هغه پوکڼې څه شوه پرېږده ته په دې نه پوهېږې دا زما کار دی ښه مړې نه کینو نخورم ډوډۍ څومره د آرام کټ دی پاسه ډاکټر صاحب مړه ته ما آرام له راوستې او که دې مریض له مې راوستې یاره څه کومه باندې جوړ کړي دي دا مریض وګوره اوبه دې وړي نه فاصله بیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه ډاکټر صاحب دوایي ورته ولیکه که نه دوایي ورته ولیکه که نه لیکم لږ صبر ولیکه ورته دله به د 100 روپو کاږه او 100 روپو سپېرکې راوړئ مالګه به پکې واچې چې دا وخوري بې وټه به شي د کټه به پاسي دا وایي او نور وخت ما سره نشته زما د ناشتې وخت شو راځئ چې ځو د مفت علاج هم داسې وینو نازو دا چرته روانه د ګلغوټۍ کره خیر خو دی که نه نن د هغې سالګرې ده ها بیا خو به هلته مرچانې کیکونه د هیبلې سموسې چنچور او چرګان وي بس په خوله کې درته اوبه رانیشي نو زه سره تلی شم او خو په جلیب کې د هغې ترکوسې نه په پاټۍ کې د شاملېدلو په خیال د نابللي مېلمه په شان خبرې د 100 بللو ځای خو د یو نابللي ځای نه ګورې بیا خو زما ډېره غټه کیله پیدا شوه د څه ګیله چې هغې انوایټ نه کړم او تا ورته یاد نه کړم مسټر دا ولایت نه دی ښه دلته به د اخلاقو په دایره کې اوسېږي او نو دا د اخلاق روداري نه څه بار خبره ده یقینا ګوره هغوی سره زموږ سره رشتهداري شته ښه دا رشتهداري خو ورسره زه جوړول غواړم څه مطلب هوش کې او ولې ګوره اول خبره تله نو بیا یې کوه ښه خدای دپاره زه ګلغوټۍ له څه ګفټ لیږل غواړم نه جي په کومه خوشحالۍ کې وله ګفټ لګي د سالګرې په کومه رشته ستا په رشته ستا ملګری ده که نه ها نو چې زما په رشتې ولې لګي که نه نو دا یو ګفټ به له زه وړم که نه خیر د دې پیسې به بیا ماله راکړي ټیک شوه څه